که تاسو غواړئ چې موږ ته دا پته ولګي چې سموکینګ پرېښودا دومره ګران ولي او د الزهیمر ډیزیز پیشنټ میموري په څه وجه باندې لاس کیږي، نن به موږ د دې په باره کې خبره کوو. د دې کوېسچن انسر به تاسو ته په اسیټایل کولین د فنکشن په انډرسټینډ کولو باندې تاسو ته په دې پته لګي. اسیټایل کولین چې دی دا یو نیورو ټرانسمیټر کیمیکل دی چې دا آلموست په نیچر کې هر ځای کې دا چې دی یونیسیلولر او په ملټي سیلولر دواړو ارګانیزمز کې د دې سټرینز سوډوموناس فلورسنس دا فرمنټډ کوکمبر جوس نه آیسولیټ شوی او دا بلو گرین الجی نه هم. اسیټایل کولین چې دی سلک پروډکشن او انسپایډر چې دی د هغې په لیم جوړولو کې مدد ورکوي. په هیومن کې اسیټایل کولین په مومنټس د هغه په مسل کانټریکشنز کې ډیر عام کردار ادا کوي، د هغه په ایکشن کې، د هغه په بیهیویر کې. اسیټایل کولین پاتویز چې دی دا کارټکس فنکشن انفلوئنس کوي، د هیپوکیمپس فنکشن هم انفلوئنس کوي او د ډیر شی مختلف ریجنز فنکشن انفلوئنس کوي. اولنی کوېسچن زموږ دا دی چې الزهیمر ډیزیز پیشنټ ته میموري لاس په څه وجه باندې راځي. نو داسې څه کیږي د الزهیمر ډیزیز پیشنټ په برین کې چې هغه ته میموري لاس کیږي. د دې وجه په 25 ایرز نه هم سیوا ساینسدانانو په خپل ریسرچو کې معلومه کړې ده چې د الزهیمر ډیزیز پیشنټ په هیپوکیمپس کې اسیټایل کولین نیورونز کم پروجیکټس چې جوړیږي هغه رو مړه کیږي. نو په دې باندې د پیشنټ کم نیورل ډیث هغه کیږي. د الزهیمر ډیزیز پیشنټ ته ډیر شي مسلې راځي. هغه یو انوایرمنٹ ته اټینشن نشي کولی، هغه ایموشنلی انسټیبلی د هغه کم برین لیمبیټک سیستم ټوټلی ډسټرب شي او دا زیات تر الزهیمر ډیزیز پیشنټ کې ابزورب شوی ده. د هغه په هیپوکیمپس کې اسیټایل کولین په هغه مقدار باندې نه جوړیږي، نو د هغې د وجې نه هغې ته میموري لاس کیږي. ساینسدانانو په الکترو انسیفالوګرام EEG باندې د نارمل پیشنټ او د الزهیمر پیشنټ د اسیټایل کولین پروجیکشنز د پریزنس او د نان پریزنس یو ګراف هغو ته په دې انسټرومنټ باندې شو شول چې د الزهیمر ډیزیز پیشنټ کم هغه ګراف د اسیټایل کولین پروجیکشنز جوړېده چې هغه پیکس کم رالو او د نارمل پیشنټس سیواو. نو د دې د وجې نه چې دا په هیپوکیمپس ریجن کې د اسیټایل کولین پروجیکشن په صحیح طریقه باندې نه کیږي او دغه ریجنز رو د اسیټایل کولین پروجیکشن کمی، نو د الزهیمر ډیزیز پیشنټ ته د دې د وجې نه میموري لاس کیږي. اوس موږ راځو خپل دویم کوېسچن له. ولې سموکینګ پرسنز ډیر زر سیګرټ نشي پرېښودی؟ سیګرټ د تمباکو نه جوړي او په تمباکو کې چې دی 1 to 2 ملي ګرام نیکوټین د وجې نه هغه نشه خلکو له ورکوي. دا نیکوټین چې دی دا هیټ لیبل دی، په دې کې 20% لیپټ سالوبل دی، نو 99% کم انهیلډ نیکوټین چې دی هغه زموږ باډي ابزارب کی. نیکوټین چې دی هغه ریپیډلی ابزارب کیږي زموږ په ماوث او په انټریکټ سکین باندې، چې کله دا هم موږ انهیلډ کو په لنګز باندې، نو دغه په 2 to 7 سیکنډ کې دننه زموږ برین ته ټرانسفر شي. نو دا سموکینګ تمباکو چې دی دا ډیر زر زموږ برین ته رسي، نو د هغې د وجې نه دا نیکوټین چې دی دا زموږ په برین کې دا اسیټایل کولین ریسپټر ته بایند شي، نو د هغې د وجې نه موږ ته خوشحالي محسوس کیږي. نیکوټین چې دی دا ټاکسیک دی، 60 ملي ګرام چې دی دا لیتل ډوز دی د هیومن دپاره. د دې سره ډیث هم کاز کیدی شي په لږو منټو کې. د دې سره موږ خپل برین کم فنکشنز چې دی هغه خپل فنکشنز نه کوي او زموږ کم لاس اپ کنټرول موږ خپل کنټرول په خپله نشو کولی، موږ بې کنټروله شو. لاس اپ کنټرول د نیکوټین ریسپټرز د وجې نه نیکوټین افیکټ کوي ډایرکټلی زموږ په برین باندې. نو څومره چې سموکینګ پرسنز د ورځې نیکوټین ناکاږي، نو د هغه په برین کې دومره ریسپټرز جوړیږي د هغې نیکوټین دپاره، نو هغه ته بیا هغه غونته کې
نیکوټین پکاري څومره چې هغه ریسپټرز د هغه په برین کې جوړ شوي. نو سموکینګ پرېښودا ولې دومره ګران دي؟ ځکه چې نیکوټین چې دی دا یو اډکټیو ډرګ دی کرنټلی د هیومنز د استعمالولو دپاره. نو سموکینګ پرسنز چې څومره هم د ورځې سموکینګ کوي نو د هغه په برین کې هغه ریسپټرز وي. کله چې هم هغه سموکینګ نه کوي نو د هغه برین هغه نیکوټین غواړي چې هغه د هغې ریسپټرز ته بایند شي. نو دا هغه دپاره دا مشکل او ګران کار دی چې دا سیګرټ پرېږدي، ځکه چې هغه ریسپټرز بیا هغه نیکوټین غواړي او چې کله هم هغې ریسپټر له دا نیکوټین تو نه ورکوي نو بیا په سر باندې درد راځي او سړی ډېر وږی کېږي او غوسه ول هم ډېر ورځي او ټیسټ پې هم سم نه لګي. نو هغه بیا د هغې دپاره خامخا هغه نیکوټین هغه له پکاري. نو د دې دپاره تاسو له دا پکار دي چې که ډایرکټ نشئ پرېښودی نو لږ په آرام سره سموکینګ تاسو پرېښودی شئ. که تاسو زموږ د فیسبوک او انسټاګرام پیج ته راتلل غواړئ د هغې لینک په ډسکرپشن کې دی. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا ویډیو ضرور لایک کړئ او کامنټ وکړئ او شیر کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره او سبسکرایب کړئ زموږ د یوټیوب چینل. د دې سره به تاسو نوي شوزونه وپېژنئ او ورسره بیل آیکن هم وایئ. د دې سره به تاسو ته پته لګي چې موږ نوې ویډیو کله اپلوډ کړله. او په آخر کې د کتلو لپاره ډیره مننه.